قرآن پاک سره زړه پاکیږي. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یا ساتي زړه زنګ نیسی لکه څنګه چې اوبو سره اوسپنه زنګ نیسی. عرض وکړی شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د صفای ذریعہ څه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مرګ ډیر یادول او د قرآن پاک تلاوت کول. مطلب دا دی چې د ګناه په وجه باندې په زړه باندې زنګ لګي چې د هغې په وجه بنده د نیکو کارونو نه غفلت کوي. پس اول سیز د دې زنګ لرې کولو دپاره مرګ یادول دي او دویم د قرآن پاک تلاوت دی چې دې سره د زړه صفایي حاصلیږي. راځئ عزتمندو نن نه پس دغه عزم و اراده وکړو، ښه مضبوطه اراده وکړو چې زه به روزانه قرآن پاک راخلم او تلاوت به کوم. او که چا دغه قرآن پاک ختم نه وي کړي، یعنې ډېر مشران داسې شته دی چې د هغوی په خپل عمر کې یعنې په کم عمره کې قرآن پاک ختم نه دی کړی، هغوی ته تلاوت نه ورځي، نو هغوی ته پکار ده چې اوس نه دغه قرآن پاک سپاره راواخلي او د خپل مسجد امام صاحب سره یا مدرسې ته روان شي او دغه قرآن پاک د زده کولو عزم و اراده وکړي. ځکه چې دغه قرآن پاک دا به د قیامت په ورځ د خلکو شفارس کوي. البته که چا د دې قرآن پاک حق نه وي ادا کړي نو بیا به دغه قرآن دغه خلاف وي ګورئ، او که چا یې حق ادا کړي وي نو دغه قرآن پاک به د هغه سره ولاړ وي او جنت ته به یې رسوي. څومره لوی فضیلت دی عزتمندو د قرآن پاک ویلو سره، دومره لوی لوی انعامات دي چې هغه بې شمېره دي. ګورئ دا مې درته مختصر یو دوه ذکر کړل. نو راځئ عزتمندو چې نن نه پس به په خپل همدغه عزم او اراده کوو او په خپل کور کې به په ماشومانو باندې، په خپلو بیبیانو باندې، ټولو باندې به د قرآن پاک د تلاوت کولو اهتمام کوو.